سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د پن ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. وایي چې یو بوډا پلار به همیش د لمونځ څخه وروسته قرآن راخیستو. سره د دې چې په قرآن نه پوهېده، خو بیا به یې هم قرآن خلاصوه او په هر ټکي به یې کله بسم الله او کله هم الله الله ویل. زوی یې څو ځلې دې خبرې ته پام شو چې د پلار مې قرآن نه دی یاد، خو بیا یې هم د هر لمانځه څخه وروسته رااخلي او وخت تیروي. کله چې تلاوت نوي یاد نو قرآن ته کتل نو څه فایده لري. یوه ورځ یې پلار ته وویل: پلار جانه، زه پوهیږم چې تا ته قرآن نه دی یاد او نه یې هم تلاوت کولی شي، نو ولې قرآن را اخلي او خلاصوي یې؟ او ما اورېدلي چې قرآن تلاوت نه کړې نو هیڅ اجر او ثواب درته نه رسیږي. پلار یې قرآن بند کړو او زوی ته یې وویل: ګرانه زوی جانه، زما یو خواهش منلی شي؟ زوی یې ورته وویل: هو پلاره، په سر سترګو. پلار یې زوی ته وویل: ګرانه زویه، د زغالو هغه ټوکری واخله او ما ته پکې له هغې سیند څخه اوبه راوړه کوم چې زموږ د باغچې سره دی. زوی یې وویل: پلار جانه، اوبه راوړم، هغه هم په یوې ټوکرۍ کې؟ دا خو یو ناممکن کار دی، ځکه چې ټوکرۍ خو جال جال دی او ټولې اوبه ورڅخه تویېږي. پلار یې ورته وویل: زوی جانه، ته هڅه وکړه، ولې به ناممکن وي؟ زوی یې ټوکرۍ واخیسته او سیند ته ولاړ. ټوکرۍ یې له اوبو ډکه کړه او په منډه منډه کور ته راستون شو، خو تر را رسېدو وړاندې ټولې اوبه له ټوکرۍ څخه تویې شوې. ناهیلی پلار څنګ ته راغلو. پلار یې بیا اوبو راوړلو ته وهڅاوه. زوی یې څو ځلې سیند ته ولاړ او د خالي ټوکرۍ سره به بیرته راستون شو. آخر هلک ستړی شو. پلار ته یې وویل: ما خو تاسې ته ویلی و چې په ټوکرۍ کې د اوبو راوړل یو ناممکن او بې ګټې کار دی. پلار یې د زغالو ټوکرۍ را واخیسته او زوی ته یې وویل: ګرانه زوی جانه، دا ټوکرۍ مخکې څه ډول وه او اوس څه ډول ده؟ زوی یې وویل: مخکې په زغالو باندې تور او ککړه وه او اوس یې رنګ سپین ځلیږي. پلار یې وویل: بالکل زویه، په ټوکرۍ کې اوبه نه راوړل کیږي او اوبه راوړل پکې یو ناممکن کار دی، خو بیا هم اوبو ټوکرۍ داسې پاکه او وځلوله لکه څنګه چې پکې زغال نه وي ساتل شوی. نو همداسې د قرآن راخیستل، ورسره مینه کول او زړه کې یې ساتل هم د انسان زړه د هر ډول ګناه له تور داغ څخه پاکوي او هیڅ ډول کینه، بغض او ګناه په زړه کې نه پرېږدي، که څه هم تلاوت او ویل یې درته یاد نه وي.